د کهانۍ شروعات د رون نومي مزدور نه کیږي کوم چې په یو لیب کې د صفایي کار کوي او دا په خپل کار کې ډیر خوشاله وي. په دې ټیم کې د رون نظر د شیشې نه بل طرف ته په یو ساينټیست باندې ولګي کوم چې اوس هم په خپل کار کې مصروف وي. نو د دې مخ کې دا ډیر عجیبه حرکتونه شروع کی خو ساينټیست په خپل کار کې دومره مصروف وي چې د دې طرف ته سوچ را نشي. د دې نه بعد رون د لیب دروازه کولاو کی او دنه د لیب ته د صفایي د پاره ورشي. ساينټیست چې دنه رون وویني نو ورته وایي چې زه به هر څه خوراک کول غواړم او دنه ته ډیر په احتیاط سره صفایي وکا. ساينټیست بهر وځي او د یو ماشين نه چپس راغستل غواړي. دی خو د رون نظر په یو مریض ولګي نو د دې د کتو د پاره دنه ورشي. د مریض د جسم رګونه ټول تور شوي وي. رون ډیر زیات غبراو شي او په غبراهټ سره د یو ماشين نه ولګي نو د دې د بټنې دباو شي. په دې سره د ماشين आवाज شروع کی نو دا نور هم غبراو شي او د دې ماشين د بندولو کوشش کوي خو د غلطو بټنو د باولو په وجه باندې د ماشين خراب شي. په دې سره رون نور هم غبراو شي او بیا د مریض ته بره وروخیږي او د دې په هوش کې د راوستلو کوشش کوي. د مریض په سینه باندې زور شروع کی خو د دې د جسم دومره نازک وي چې څنګه د دې په خېټه زور کی نو د دې خېټه وشلېږي. د دې په لیدو سره رون یو تیز چغه وکي نو دا مریض سترګې کولاو کی او په رون پسې راپاسي. د مریض نه مونږ ته پته لګي چې دا یو نارمل مریض نه دی بلکې دا یو ډیر خطرناک زومبي دی. رون د زومبي نه د بچ کېدلو کوشش کوي خو زومبي دی پسې شاته ور روان وي او دا خوړل غواړي. بهر ساينټیست اوس هم د ماشين ته ولاړ وي او دینه د چپسو د راغستلو کوشش کوي. د دې د چپس په ماشين کې دنه پسوي. د شیشې خواته رون راورسي او ساينټیست ته چغې وایي او د شیشې نه بل طرف ته د دې आवाज اورېدې نشي او بیا زومبي پر رون باندې حمله وکي او انفیکټ کی. ساينټیست په زبردستۍ د دې ماشين نه د چپسو د راغستلو کوشش کوي. په دې ټیم کې د دې شاته رون راشي کوم نه چې اوس یو زومبي جوړ شوی وي او بیا په ساينټیست باندې حمله وکي او دا هم انفیکټډ کی. د دې نه بعد موږ د بین نومي کس د خپل ملګرو سره وینو کوم چې یو سکاوټ ګروپ کې وي. درې واړه ډیر خوشاله وي. نو د دې بوس روجر راشي ورته وایي چې نن به موږ ځنګل ته ځو او هلته کې به کیمپینګ کوو. په دې باندې دا درې واړه ملګري راضي شي. د دې نه بعد بین او د دې ملګری کارټر روان شي. دیو د کیمپینګ دپاره شراب اخیستل غواړي. دواړه په خپلو کې خبرې کوي. د خبرو په دوران کې د دیو په ګاډي باندې یو ځنګلي بیزه ولګي. بین ګاډی ودرئ او بیا چې دیو ګوري نو بیزه مړه شوې وي. بین چې دوباره راشي نو ګوري چې د دې د ګاډي یو ټیر پنچر شوی وي نو دا د ګاډي د بل ټیر لګول غواړي. په دې ټیم کې یو ګاډی راشي کوم کې چې د کارټل خور او د دې سره ملګري وي نو دیو ورته ګاډی ودرئ. د بین نظر چې د کارټل په خور په کینډل ولګي نو ډیر زیات خوشاله شي ولې چې دا دې سره مینه کوي. کینډل چې د بین نه تپوس وکي نو بین ورته وایي چې مونږ په ګاډي باندې یو ځنګلي بیزه واله خو کینډل ورته وایي چې دلته کې خو بیزه نشته. بین چې وګوري نو واقع چې دلته کې بیزه نه وي. په دې سره بین ډیر حیران وي. د دې نه بعد دا درې واړه روان شي. بین کارټل ته وایي چې دیو چرته روان شو نو کارټل ورته وایي چې دیو یو پارټۍ ته تلل غواړي. د دې نه بعد موږ روجر په یو ځنګل کې وینو کوم چې د کیمپینګ دپاره راغلی وي خو دې ټیم کې دی باندې یو ځنګلي بیزه حمله وکي. دا هغه بیزه وي کوم چې بین په خپل ګاډي باندې والی وي خو دې نه چونکې یو زومبي جوړ شوی وي او روجر باندې حمله وکي. روجر خپل چاقو راواخلي او په دې سره د دې نه ځان خلاص کي. د دې نه بعد چې څنګه دلته نه ځي په دې ټیم کې هغه ساينټیست راشي او دې باندې حمله وکي او انفیکټ کی. دې خوا بین او کارټل د شرابو یو دکان ته راشي خو د دې عمرونه چونکې کم وي نو دیو دلته نه شراب وړی نشي. کارټل د یو سوالګر سره میلاو شي ورته وایي چې زمونږ دپاره د دکان نه شراب واخله. سوالګر چې دننه ورشي نو د دې په پیسو باندې ځان له سوداګانې واخلي. په دې باندې کارټل ته غوسه ورشي او دې دکان ته دننه شي. په دې ټیم کې د ډینیس نومي یو جینۍ د دکان نه بهر راوځي او بهر د دې د پرس نه سامان وغورځېږي. بین د دې مدد وکي او دې له د سامان راټول کی. ډینیس ورله شکریا ادا کی خو بیا ورته وایي چې تاسو دلته کې څه کوئ. نو دا ورته ټوله قصه وکي. ورته وایي چې زمونږ عمرونه د 18 کالو نه کم دي. مونږ ته دننه شراب میلاوېدی نشي. د دې وجې نه مونږ یو سوالګر دننه کو خو هغه زمونږ نه پیسې ووالي. نو ډینیس دننه ورشي او د دیو دپاره شراب راوباسي. د دې نه بعد ډینیس یو کلب ته ورشي. د دواړو نظر چې دې باندې ولګي نو دیو یو پلین جوړ کی او واپس ځنګل ته راشي. دلته کې د دیو ملګری ریک د مخکې نه موجود وي. ریک دې دواړو ته وایي چې روجر تر اوسه پورې رانلې او مونږ له دا خیمې وال پکار دي. نو دیو خپلې خیمې ټکوي. د شپې نه درې واړه ناست وي او خپلو کې خبرې کوي. بیا لږ ټیم پس خپلې خیمې ته دننه شي او څنګه چې ریک وده شي نو بین او کارټل راپاسي. دیو هغه کلب ته تلل غواړي. دواړه په ګاډي کې کیني او بیا چې ګاډی چالو کي نو ګوري چې د دیو مخکې ریک ولاړ وي. دا د دواړو نه خفه شي ولې چې دیو د ریک نه په غلا باندې تلل او بیا یوازې دلته نه
روان شي. د دې نه بعد بن او کارټل دواړه د شرابو د دکان خواته راشي او دلته نه په غلا باندې د کلب ته دننه شي. دواړه چې دننه ورشي نو ګوري چې یو ډانسره لګیا وي او د دیو مخ کې ډانس کوي، خو دا ډانسره په اصل کې یو زومبي وي او ډیر زر دینه یو زومبي جوړېدو والا وي. دواړه ملګري ډیر خوشاله وي، خو چې څنګه ډانسره الټه ځوړنده شي نو د دې مری کټ شي، په کوم سره چې دیو ډیر غبرو شي. په دې ټیم کې سکیورټي ګارد را دننه شي، دینه هم یو زومبي جوړ شوی وي او د دواړو پسې شاته ولګي. بین په منډه باندې یو واشروم ته دننه شي، خو دې پسې شاته زومبي را روان وي. د دې شاته ډینس راشي، کمی سره چې لاس کې یو چرایز وي او د دې کوپړې ولې او مړې کی. دې خوا ډانسره په کارټل باندې حمله وکړي، خو کارټل ته یو ماته شیشه میلاو شي، په دې تی سر او مړې کی. د دې نه بعد دا درې واړه د کلب نه راوځي، خو بهر په ټوله علاقه کې زومبیز خواره شوي وي. نو دیو په منډه باندې ګاډي کې کینی او دلته نه تښتي، خو د دیو قسمت خراب وي. څنګه چې ګاډی روان شي نو د دې نه یو ټیر وخیږي، زومبیز په دیو پسې را روان وي. نو ډینس ورمخکې شي او دیو ته وایي چې تاسو دا ټیر بدل کړئ، زه زومبیزو ته ودرېږم او په خپله باندې د چرایز په مدد سره زومبیز وجني. بین او کارټل په منډه باندې ټیر بدل کی، نو دا درې واړه په منډه باندې ګاډي ته وخیږي او دلته نه وځي. دیو یو پولیس سټیشن ته راشي، خو دیو ته څه پته نه وي چې دلته کې هم د زومبیزو وایرس خور شوی دی. او څنګه چې دننه ورشي نو یو پولیس والا نه زومبي جوړ شوی وي او د دې لاس کې تماچه وي. دې نه مخکې چې دا زومبي په دیو باندې حمله وکړي، کارټل ته یو تبرګی میلاو شي، نو سر تی ووایي او مړ یې کړي. د دیو په شور پسې اچانک ډیر زومبیز دننه راشي او دیو پسې شاته ولګي. درې واړه په منډه باندې لاکر ته دننه شي او ځان پسې ګیټ بند کړي. دې خوا ریک د خپل بوس روجر کور ته راشي، دې ته دا د خپلو ملګرو شکایت کول غواړي، خو د دې نظر چې په روجر باندې ولګي نو ډیر غبرو شي، ولې چې دې نه یو زومبي جوړ شوی وي او دې پسې شاته ولګي. ریک په څه ناسه طریقه باندې لاندې تاخانې ته کوز شي، خو دې پسې شاته روجر ور روان وي. نو دا دلته نه یو سپری راواخلي او د دې په ذریعه باندې اور بلکې او روجر پې وسیزي. بل خوا دا درې واړه په حوالات کې بند وي او ډیر پریشانه وي. په دې ټیم کې بهر په یو ګاډي کې ګانې بجاو شي، نو ټول زومبیز د ګاډي طرف ته روان شي. په اصل کې دلته کې ریک راغلی وي، دې ته چې څنګه موقع میلاو شي نو دا پولیس سټیشن ته دننه شي. دننه چې د دې نظر په خپلو ملګرو ولګي نو ډیر زیات حیرانه وي. ریک د ګیټ د کولاوولي کوشش کوي، نو دې ټیم کې یو زومبي راشي، خو بین ورله په سر کې د سپۍ ډنډه ومنډي او مړې کړي. دیو ته د حوالات ګیټ کولاو شي، نو ټول بهر منډه کړي. دیو پسې شاته زومبیز لګېدلي وي، خو دا ټول په څه ناسه طریقه باندې بهر وځي او د زومبیزو پسې ګیټ بند کړي. د دې نه بعد دا درې واړه روان شي او هغې پاټۍ ته تلل غواړي، چېرته کې چې د کارټل خور او د هغه ملګري تلي وو. په لاره کې د دیو نظر په یو ګاډي ولګي، نو ټول مخکې ورشي، خو دلته کې ورته یو ډیر کمزوری زومبي میلاو شي. ریک دې سره مذاق شروع کړي، خو دې ټیم کې د زومبي سر څوک ولي او مړي کړي. په اصل کې دا یو آرمي افسر وي. دا ټول خپل ګاډي ته راوخیږي. د دې نه بعد دیو د کینډل طرف ته روان شي، کومه چې د خپلو ملګرو سره پارټۍ ته تللې وه. دیو چې کله هغه لوکیشن ته ورسي نو ګوري چې دلته کې خو پارټي نه وي. په اصل کې د کینډل ملګري دې ته غلط لوکیشن خوستلی وو. دې خوا ډینس په ګاډي کې ناسته وي. د دې نظر چې د آرمي والا په لاس ولګي نو دا یو زومبي چیچلی وي او بیا دې نه یو زومبي جوړ شي او ډینس باندې حمله وکړي، خو دا د ګاډي نه کوزه شي. او څنګه چې دې پسې شاته زومبیز وروځي نو ډینس دروازه بنده کړي او د دې سر کټ کړي. کارټل ډیر پریشانه وي، خو بیا ورته یاده شي چې د دې د خور یو ډایري ده. نو خپلو ملګرو ته وایي چې زمونږ کور کې زما د خور یو ډایري ده او هغې کې کینډل هر یو څیز لیکي، د هغې نه به مونږ ته د پاټۍ په باره کې پته ولګي. نو ټول د دې کور ته روان شي. بیا چې د دې کور ته ورسي دلته کې دیو د کینډل ډایري ګوري. په دې ټیم کې لاندې څه شور وشي، نو کارټل او ریک لاندې راکوز شي او بیا اچانک په کارټل باندې یو زومبي حمله وکړي، خو کارټل تې ځان بچ کړي او راپاڅي. دواړه ملګري دا زومبي ونیسي او د دې سر د کړکۍ نه بهر کړي او په دې سره تې سر کټ کړي. خو د دیو د شور په وجه باندې دې کور ته نور زومبیز را دننه شي، نو ټول په منډه یو کمرې ته دننه شي او دروازه بنده کړي. د دې نه بعد دیو د کړکۍ په ذریعه باندې بل کور ته اوښتل غواړي. لاندې یو ټرمپولین لګېدلی وي، نو کارټل د دې په ذریعه باندې بل کور ته واوړي. نمبر په نمبر دیو رادانګي او بیا چې څنګه بین رادانګي نو دې ټیم کې څه زومبیز المارۍ وغورځوي. د بین نظر په ډایرۍ ولګي، نو بین په منډه باندې ډایري راواخلي او بیا لاندې راودانګي. د دې نه بعد دا ټول په منډه باندې ګراج ته لاړ شي او دلته نه یو ګاډی را روان کړي او بیا دلته نه په ګاډي کې وځي. خیر په لاره کې ډینس د ګاډي نه کوزه شي، دې ته یو بایک میلاو شي او دیو ته وایي چې زه ستاسو دپاره آرمي راوستل غواړم چې ستاسو مدد وکړي او بیا د بایک په ذریعه باندې روانه شي. د دې نه بعد دا درې واړه یو دوکان ته را دننه شي. دیو دلته کې د ځان دپاره خطرناکې اسلحې جوړ کړي، ولې چې دیو یو داسې پاټۍ ته دننه کېږي چېرته کې چې به ټول زومبیز وي
کینډل چې د خپل ملګري نه د رور په باره کې تپوس وکړي نو د دې ملګری ورته وایي چې ستا رور ته ما غلطه پته ورکړې وه، هغه دلته کې راتلی نشي. په دې باندې کینډل ته غوسه ورشي او دې له یو څپېړه ورکړي او بیا په غوسه کې دلته نه لاړه شي. د کینډل ملګری چې وګوري نو د دې مخ کې یو زومبي ولاړ وي او د دې په مرۍ باندې خوله کېږي او ویې او بیا اچانک دلته کې ډیر زومبیز راشي او د خلکو باندې شروع وکړي. کینډل چې دا حالات وویني نو ډیره غبرو شي او په منډه یو سړی ته وخیږي، خو د دې دبره هم زومبیز وي. په دې ټیم کې هغه درې واړه ملګري راشي، دیو سره لاسو کې خطرناکې اسلحې وي او د زومبیزو باندې شروع وکړي ډیر په بېرحمۍ سره دا زومبیز وجني. په لږ ټیم کې بې حسابه زومبیز مړه کړي. د بین نظر چې په کینډل ولګي نو په منډه د دې خوا له ورشي او دا د سړی نه راکوزه کړي او بیا دلته نه روغ خلک د بلډینګ نه بهر وباسي. کله چې ټول خلک وځي نو دیو دا دروازه بنده کړي. دا درې واړه ټول زومبیز ختمول غواړي، بیا په منډه باندې یو حال ته دننه شي او په ځان پسې دروازه بنده کړي. ریک د ځان سره یو بم راوړی وي، دیو د دې په ذریعه باندې ټول زومبیز ختمول غواړي او بیا چې څنګه دې ته اور بلوي. په دې ټیم کې په یو خفیه لاره باندې ډینیس راشي او دیو دلته نه وباسي. بین او کاټل بهر وځي خو ریک اوس هم دننه وي. څنګه چې زومبیز را دننه شي ریک دې بم ته اور ولګوي او په منډه باندې دلته نه بهر وځي. د دې نه بعد یو غټه دماکه وشي او ټول زومبیز ختم شي. د دې نه بعد چې دیو شاته وګوري نو د دیو نظر په خپل لیډر روجر باندې ولګي، کوم چې یو زومبي وي. دې نه مخکې چې روجر دیو ته څه نقصان ورسوي د دې خواته یو بم راولویږي او بیا په یو سکند کې راپاسي او پوټي پوټي شي. دا بم په اصل کې آرمي والا راغورځولی وي، کوم چې ډینیس دلته کې راوستی وي. د دې نه بعد دا ټول ریسکیو کی او یو محفوظ ځای ته یوسي. دغه شانته کې د ټولو دوستانو زندگی بچي. په دې ځای باندې زموږ کہانی ختمیږي. ویډیو مو خوښه شوی نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.